درنو لیدونکو په افغانستان کې د کووید 19 یا کرونا ویروس د شپږ 50 تازه مثبتو پیښو سره دغه شمیره په ټولو هیواد کې 423 ته ورسېده. عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي 22 په هرات، 12 په کابل، 10 په کندهار، 15 په بلخ او 2 په ننګرهار ولایتونو کې دي. بلخو بیا په هرات ولایت کې نږدې 40 روغتیایي کارکوونکي پر کووید 19 یا کرونا ویروس اخته شوي دي. د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون چارواکي وایي په دې ډله کې ډاکټران، نرسان او د بېلابېلو روغتیایي برخو کارکوونکي شامل دي. پر تورخم هم زرګونه مسافرین نن سهار له دخولي، خروجي او سکریننګ پرته راوښتي دي. ولسمشر ماڼۍ بیا وایي په بدخشان، کندوز، بغلان او تخار ولایتونو کې له کووید 19 یا کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 450 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. همداراز بیا اسوسییټډ پریس وایي په ایران کې د کووید 19 یا کرونا ویروس له پراختیا سره هم مهاله تر 200 زره پورې افغانان هیواد ته راستانه شوي دي. په همدې حال کې د ننګرهار والي وایي دوی په تورخم کې هغو کسانو ته د تګ اجازه ورکوي چې د کرونا ویروس نښې پکې نه لیدل کیږي. درنو لیدونکو په دې اړه راسره په سټوډیو کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر محمد هاشم وهاج دی او دغه مسله به له دوی سره وڅېړو. ډاکټر صاحب په سټوډیو کې تاسو ته هرکلی وایم، ستړي مه شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو واورېدل او په جریان کې مې یاستئ، د کووید 19 یا کرونا ویروس په هیواد کې د چټکې مرحلې ته رسېدلی او د خورا د اندېښنې وړ مسله ده. د مثبتو پیښو شمېر هم 423 تنو ته لوړ شوی دی. هغه ارقام چې رسمي د عامې روغتیا وزارت لخوا اعلان شوي دي. په مجموع کې غواړم بحث له دې ځایه پیل کړم له تاسو سره. د وقایې او مخنیوي په برخه کې ستاسو توصیات څه ده ډاکټر صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تاسو ته او د تلویزیون اوریدونکو ته. کوم ارقام چې وزارت صحت عامه اعلان کړی دی او څومره مثبت واقعات چې په افغانستان کې دي، ځمکه او اسمان پورې توپیر لري. هغه دا دی چې صحت عامه تر اوسه پورې 2700 کسانو ته ټیسټ کړی دی. په 2700 کسانو کې صرف 450 تقریبا مثبت دی. که تاسو 1,00,000 کسان ټیسټ وکړئ بیا څومره کسان مثبت دي، که 1,000,000 کسان ټیسټ وکړي په هغه کې څومره کسان مثبت دي. او متاسفانه دا دی چې په ټول دنیا کې اوس یو خبره کیږي، تاسو زر تر زر ټیسټ وکړئ. ځکه چې که چیرې تاسو ته پته ولګېږي چې ستاسو کرونا وایرس مثبت دی، تاسو خپل ځان دپاره سوچ نه کوئ، تاسو خپل د فامیل دپاره، خپل همکارانو دپاره، خپل هموطن دپاره فکر کوئ. ځکه چې کرونا وایرس یو داسې وایرس دی چې 14 ورځې یا 2 هفتې پورې تا ته هیڅ نشان او علایم ښکاره کیږي نه، خو ستا په وجود کې موجود دی، خو ستاسو نه په زرګونو کسانو ته فورا انتقال سرایت کیږي. نو دې ارقام 450 درویشت یا 50 هیڅ کوم اهمیت نه لري. اهمیت دا لري چې موږ باید ټیسټونه ډیر زیات وکړو. دا ډیر ضروری دی. او د دې کرونا وایرس مخنیوي دپاره موږ ډیر غلطیانې او ډیر اشتباهیانې وکړ. کوم ملکونه چې تجربه لري همدا اوس تجربه کړې دی، د هغه د تجربې نه زموږ دولت ګټه اخلي، نه زموږ وطنوال ګټه اخلي او نه زموږ ډاکټران. کله چې اوس ګوره په تاسو خبر کې همدا راغله چې 40 کسان په هرات کې د صحي پرسونل په دې مرض کې مبتلا شوی دی. په دې کې ډاکټر صاحب ستاسو بخښنه غواړم ستاسو خبره وانه خلم. مهمه موضوع ته تاسو راغلي دلته زه راتللم. په دې کې په دې 40 کسانو کې د روغتون ډاکټران دي، ټرینر متخصص دی، ډاکټر دی، نرس دی، قابله دی، هغه غریب صفاکار دی. په مجموع کې هغه ته ټول د صحي ډیره د جدي که تاسو کله چې دغه عودت کنندگان واپس افغانستان ته راغله د مرز سرحد کې تاسو وکتل معین د وزارت صحت عامه موجود وو، رئیسان عمومي د وزارت صحت عامه موجود وو، رئیس د صحت عامه موجود وو او دوی نه فاصله د یو کس او بل کس په منځ کې دوی مخنیوي وکړ، نه کوم لباس و هغه صحي پرسونل سره، نه ماسکونه و، نه دستکش و. هماغه وخت ما په فیسبوک کې هماغه ورځ ما عکسونه هم واچول، اخطار هم مې ورکړ چې خدایه تاسو دا د صحي پرسونل اعدام کوئ. په یو ورځ کې 15,000 کسان هغه مرز نه راغله او زمونږ بیچاره صحي ټیم
د هغوی په مخامخ ولاړ وو. مثلا دا ده چې یو خانه عسکر دی ورسره کلشنکوف دی او دوی فایر کوي او ته دا ډاکټر ته وایي چې داسې ورته مخکې لاړ شه او خدمت وکړه. دا د دوی غټ غلطي وو. همدلته په کابل کې تاسو ماته وایي چې حفاظتي سامانونه څومره ډاکټرانو سره دی، څومره دوی ټریننګ ورکړی دی د شفاخانو ډاکټرانو ته چې تاسو کوم اعلامیه صادر کړی دی. اصل دا دی چې دوی فقط غوښته چې یو تبلیغات وشي. څه ضرورت و چې معین د وزارت صحت عامه د دې ځای نه لاړ شي د اسلام قلعه سرحد ته، خو چې تللی وي هغه په خپل هم داسې ماسک نه اچولی نه و، یعنې هغه لباس نه و. دا حفاظتي سامانونه زموږ صحي پرسونالو سره نشته. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله پر دولت مو ځینې ملاحظات درلودل، اما دولت بیا وایي نن به تاسې د ولسمشر د سلاکار څرګندونې اورېدلي وایي د مار هغه وایي چې دولت په دې برخه کې بېلابېل ډوله پروګرامونه تر لاس لاندې لري او موږ په دې برخه کې ډېر زیات کار کړی دی. یو ټیم مو عامه روغتیا وزارت ته یعنې توصیه ورکړې ده، امر مو کړی دی چې ځانګړی ټیم د میت خاورو ته د سپارلو په برخه کې مثلا یو بیل ټیم جوړ شوی دی او په دې برخه کې ډېر زیات کارونه شوي دي. په هر ولایت کې تقریبا په یو شمېر ولایتونو کې چې تر ډېره تر ګواښ لاندې دي روغتونونه جوړ شوي دي، والته چمتوالی نیول شوی. له بله پلوه بیا کوم کسان چې پر ویروس مبتلا ول او ځینې داسې یو ګونګوسې وي چې ګواکې هغوی تښتېدلي دي له روغتونونو هغونه، هماغه دوی بیرته ویلي چې مثلا په روغتونونو کې امکانات نشته دي، رسیدګي نشته چې دوی مثلا تر درملنې لاندې ونیول شي. حتی ځینې داسې وایي چې په روغتونونو کې خصوصا په هرات ولایت کې چې تر ډېره تر ګواښ لاندې دی او مرکز فعلا شمېرل کېږي د دې مرض، هلته ډېرې زیاتې نیوکې موجودې دي چې ګواکې اصلا د څرک نه لیدل کېږي. اصل خبره دا ده چې پلانګذاري سم نه و. اوس دا ده چې وحید عمر صاحب ته څه ضرورت دی چې د صحي مسایلو په باره کې خبرې وکړي، او یو بل مصاحبه کې هغه ویل چې موږ غوښته چې د هرات قرنطین وکړو، بل موږ احوال ولېږل هرات ته نمایندګانو ته، دوی موږ نه 2 ورځې وخت وغوښته. ګوره یو کس چې خونریزي لري هغه ته 2 ورځې وخت مشوره دپاره ورکول کېږي نه، باید جدي فورا عمل وشي. یو اعلان به کړی او ډېر کار آسان و. په بمبئی میدان هوایي کې دوی یو بل چال کړی و، هر مسافر چې راتله د دوی په لاس کې یو مهر لګول، هغه مهر هم په هغه رنګ چې د انتخاباتو رنګ دی. نو هغه کس ته ویل چې ته په خپل کور ته لاړ شه او خپل کور کې ځان قرنطین کړه. آیا کوم کسان چې د ایران راغلی دی د دوی کورنۍ ته موږ څه پیغام لیږلی دی؟ باید دغه ټارګټ زموږ دا و. اوس یو کس دی د غزني دی، یو کس دی د جاغوري دی، یو کس دی د ننګرهار دی، ایران راغلی دی، باید موږ دومره تبلیغات کړی وی د دوی کورنۍ ته چې ستا عزیز چې ایران راغلی دی د خدای په خاطر هغه په خپل کور کې 2 هفتې قرنطین وکړي. موږ ښه معلومات خلکو ته ورکړی نه دی، موږ ښه تربیه خلکو ته کړی نه دی. ما یو بل پیشنهاد وکړ، هغه ما ویل چې ګوره وزارت صحت عامه پرسونل چې دی 14,000 یا 18,000 دی، خصوصي سکتور چې دی تقریبا 2.5 لکه پرسونل لري په ټول افغانستان کې. د هر یو شفاخانې نه 2 کس یا 10 کس تاسو وغواړئ هغوی ته ټریننګ ورکړئ، هر یو شخصي شفاخانې ته اجازت ورکړئ چې د مشکوک او غیر مشکوک توپیر وکړي، فیس نه اخلو. یعنی دوی چې وایي چې غواړي چې د شخصي شفاخانې د فیس په خاطر، ځکه چې یو ډاکټر کولی شي چې د مشکوک او غیر مشکوک سم تشخیص وکړي. دوی اوس څه وایي؟ موږ هغه کسان چې د پولیو وایرس د پولیو څاڅکي اچوي هغوی موږ دې کار کې استخدام کړی دی. او خدایا د پولیو کې کوم کسان چې کار کوي د 8 نه فارغ دی، د 10 نه فارغ دی، 12 پکې نشته. هغه کسان ته وایي چې د زکام او سرفه او د کرونا وایرس توپیر وکړه. هغه د ویروس په مقابل کې چې نړیوال ګواښ دی، حتی نړۍ ورته حیرانه پاتې ده، په وړاندې مقابله نشي کولی. بالکل د پولیو کارکنانو نه استفاده کول هغه دا دی چې دوی غواړي چې د دوی په نامه باندې پیسې هغه وکړي او بیا ځان ته واخلي. دا یو خصوصي سکتور ولې دوی نه غواړي چې په اعتماد کې واخلي؟
حالانکه سکتور خصوصي 80% د خصوصي مریضان سکتور او د دولت ترمنځ اصلا همغږي نشته وجود نه لري. دوی مونږ ته هیڅ په مونږ باندې نه باور لري او نه مونږ ته اهمیت ورکوي. حالانکه مونږ د اقشارو په داسې ځایونه دي چې دولت هیڅ امکانات نه لري، خصوصي سکتور لري. خاص طور د طالبانو په ساحو کې صرف خصوصي سکتور کلینیکونه او معاینخانې او شفاخانې لري، دولت نه لري. دا صرف د طالبانو د دولت موضوع نه دی. د همدغه طالبانو ساحې نه خلک راځي ښارونو ته سودا اخلي واپس ځي. دا ټول زموږ د افغانستان خلک دی. نو باید مونږ دا کار کړی وی چې سکتور خصوصي ته اهمیت ورکو، د دوی نه همکاري غږ وکړو. او سکتور خصوصي خو بار بار هم ویلی دی چې مونږ همکاري کوو. ډاکټر صاحب د دولت څرګندونې به تاسې اورېدلي وي، همدغه نن په تازګۍ سره ویدمار دا خبره وکړه چې په بخښنې سره غواړم د عامې روغتیا وزارت چارواکي ول دوی وویل چې د کوم کسان چې پر ویروس سخته شوي دي او مثبتې پیښې په دوی کې البته 90% یا 90% هغه کسان دي چې دوی سابقه اصلا نه لري چې خارج نه تللي وي یا راغلي وي. یعنی وخت چې دا ویروس تر دې اندازې خطرناک دی او دولت هم په دې برخه کې خاصه توجه نه لري، خصوصي سکتور سره همکاري نه لري، علت د دې چې د دولت کې ظرفیت نشته چې حتی تر دې اندازې چې د پولیو کارکوونکي په دې برخه کې استخداموي، او که نه علت کوم بل څه دی؟ اصل دا دی چې اول کله چې اولین د کرونا وایرس کس راغله، هغه د ایران د لارې نه هرات ته راغله. هغه وخت مونږ غږ کړه هرات قرنطین شي، په سرحدونه د هرات، نیمروز او فراه کې کمپونه جوړ شي. هغه کسان شمیر څو دی؟ 2,13,000 کسان. د ټول افغانستان 40 میلیونه کسان یا 15 میلیونه کسان آیا دغه 2 کسانو دپاره قرباني ورکړي؟ هلته که دوی قرنطین شوی وی او هلته ښه اسکرینینګ شوی وی، بیا دوی پرېښودل شوی وی چې دوی راشي هغه ته. دوی یو دا غلطي وکړ. دوم غلطي دا وکړ چې باید د دوی کورنۍ او فامیلیانو ته معلومات ورکړی و چې تاسو څه کار وکړئ. د دوی اول اساسونه دغه مشکلاتو او دوی د چا خبرې هم نه اوري. په خپل سر باندې هر کار چې د دوی زړه غواړي کوي. پوښتنه همدغه رامنځته کېږي ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې مخکې تاسو هم اشاره وکړله، دقیقا که زما په یاد وي لومړی پیښه چې کله په افغانستان په هرات کې ثبت شوله، د ایران له قم څخه کس راغلی او سابقه یې د سفر درلودله هرات ولایت ته. او دغه پیښه چې کله د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په هرات ولایت کې چې ایران سره سرحد لري تشخیص شوه، ثبت شوله، په هغه وخت کې اقدام ولې ونه شه د سرحدونو د تړلو لپاره؟ که چیرې مثلا خبره دا وه چې بخښنه غواړم سرحدونه نه تړل کیږي، د خپلو هیوادوالو په وړاندې سرحد نه تړل کیږي، نو پس بیا ولې جدي تدابیر ونه نیول شول؟ حالانکه چې په همغه وخت کې تاسې په جریان کې هستئ دغه کوویډ 19 ویروس چې کله د چین له ووهان څخه راپورته شو او دویمه قرباني ایران وه چې ډېره سخته جدي و، ترڅنګ بیا ایټالیا او اسپانیا او نورو ملکونو ته. یعنی په ایران کې دا موضوع ډېره زیاته جدي وه، په چین کې ډېرې سختې قربانۍ واخیستې چې نړۍ ورته همغه وخت نه ایران او جدي ګواښ نړۍ ته و. علت چې شوی ولې په هغه وخت کې اقدام ونه شه؟ دولت ولې په هغه وخت کې اقدام ونه کړه؟ بودیجه ولې هغه وخت کې ځانګړې نه شوه؟ هغه وخت کې سرحدونه ولې ونه تړل شول؟ جدي تدابیر ولې ونه نیول شول؟ سکرینینګ ولې ونه شه؟ معاینات ولې ترسره نه شول؟ نن به داسې حالات سره موږ مواجه نه وو. اصل خبره دا ده چې هماغه وخت اولین واقع د پولیو تر هغه وخته پورې زما په خیال چې تشخیص شوی هم نه و چې ولسمشر 2 میلیون ډالر اعلان وکړ وزارت صحت عامه ته. بیا پاس له هغې نه 25 میلیون ډالر اعلان وکړ او ویل چې دا 15 میلیون ډالر احتمالي بودیجه د تدابیرو دپاره. هغه وخت ګوره یو واقع په هرات کې تثبیت شو، ولې لابراتوار په کابل کې وي؟ باید هغه وخت لابراتوار په هرات کې جوړ شوی وي، بلکې هرات کې نه بلکې په سرحد کې جوړ شوی. څه باندې لسو ورځو پورې ممکن که زه اشتباه ونه کړم دغه پیښې د کابل ته راوړل کېدې او د ده ځای نه حتی هالند ته لیږدول کېدلې د تشخیص لپاره. ډاکټر بل خبره دا دی چې شیدایي روغتون نه چې کوم کسان وتښتېده په هغه کې 2 کسان مثبت وو او تقریبا نور کسان ټول چې مشکوک وو.
دغه مشکوک یو ورځ 2 ورځې تیر کړه دوی ته نتیجه ونه رسېده چې آیا تاسو مثبت یې که نه یې دوی کسان ویل چې موږ چې مثبت نه یو مشکوک یو نو کوم کسان چې مثبت دي د هغې نه موږ شاید دغه ورځ ونیسو نو دا د دوی غلط پالیسي و بل دا دی چې دوی اعلان وکړ چې د یو ټسټ قیمت $1,500 دی یا $1,900 دی حالانکه د ټسټ قیمت ونه تر $9 پورې دی او نن سبا ولې $1,900 اعلان شوی خدای خبر دوی تجارت ونه خدای خبر چې ولې اعلان شوی دی اوس دا وینټیلیټر وګوره دا خپل دولتي روغتونونو لخوا دا اعلان وشو کنه خصوصي سکتور هم پکې شامل نه خصوصي سکتور سره هیڅ شی نشته دوی اول کې اعلان وکړ چې خصوصي سکتور حق نه لري چې دا ټیسټ وکړي اما تاسو په جریان کې استه هم دغلته دقیقاً یو پوښتنه زما را یاد شوله یو شمېر هیوادوالو سخت نیوکې درلودې چې ګواکې شخصي روغتونونه هم دي په دې برخه کې سخت تجارت روان کړی دی او ډېر په لوړه بیه باندې غواړي چې ټسټونه وکړي حالانکه چې بیا دولت بیرته غبرګون وښوده چې د مخه موږ نیسو عامه روغتیا وزارت ویل نه سکتور خصوصي دغه ټسټونه شروع کړی نه و سکتور خصوصي ویل چې موږ وزارت چې اجازت ورکړي د وزارت د کنټرول لاندې او د کوم کمپنۍ نه چې موږ کټونه اخلو د هغوی کوالیفیکیشن هغه چې باید تایید شوی وي په نړۍ کې د هغه نه کټونه اخلو خو وزارت ویل نه تاسو ته نه موږ اجازت ورکوو نه تاسو اجازت لرئ هغه نه پس سکتور خصوصي په دې برخه کې هیڅ کار ونه کړ اوس زما مقصد دا دی چې باید زر تر زر ټسټونه وشي یعنی له ابتدا نه خصوصي سکتور په د برخه کې انوالو نه و چا ورته نه ویلي چې څه فکر کوئ که چیرې خصوصي سکتور ته ونډه ورکړل شوې وای یعنی دا وضعیت بیا څه مهار شوی و که چیرې سکتور خصوصي دوی په اعتماد کې نیولی وای د هر سکتور خصوصي نه هر شفاخانې نه 10 کس یا 15 کس دوی وزارت ته غوښتل دوی ته ټریننګ به ورکړی وی دوی ته بروشر ورکړی وی او بیا مونږ اوس زما په شفاخانه کې مریضان راځي او زه هر یو مریض ته دغه مریض خو علاج کوم یعنی د کرونا مریض خو نه دی اوس ضرور اوس دې وخت خو دا نه دی چې قلبي مریض د شش مریض د ګردې مریض د سترګو مریض د غاښونو مریض هغه خو کور کې خو نشي پاتې کېدی هغه مجبور دی شفاخانې ته لاړ شي اوس چې زما شفاخانې ته راشي او زه ورته د کرونا وایرس په باره کې هم معلومات ورکوم او ما سره بروشر او هغه شیان وي هغه ته ورکوم دا ښه به نه وي یا په هماغه ځای کې زه د هغوی سکرینینګ هم وکړم که دې کې کوم پوهوي او برخه هم همدغه که چیرې دوی کې مشکوک کس وي فورا امبولانس د دولتي وغواړم هغه ته وایم چې دا وایسه د دې ټسټ وکړه یا ما ته اجازت ورکړي چې دغه وینه واخلم دغه وینه ورته ورکړم اوس نن په فیسبوک کې راغلی یو ډاکټر صاحب شکایت کړی د داخلي متخصص دی ولی یو مریض دی زه ما وکتل چې 100% دا مشکوک دی ټول علایم ورسره شته ما ولیږل افغان جاپان ته چې د دې وینه ټسټ کړي هغه ورته ویل چې نو اوس ضرورت نشته ته لاړ شه بیا 2 ورځې پس راشه نو آیا دغه کس چې ځي واپس راځي یو متخصص چې لیږي نو آیا دغه ته واپس جواب ورکول دا نه دی دا چې ځي او واپس راځي لارې کې څومره کسان د دې نه مبتلا کیږي نو دغه غلطیان دي چې مونږ کوو بل دا دی چې د وینټیلیټر په باره کې زما یو خبره یاد شو په هرات کې هغه د روباټ جنکیان روبوټیک زمونږ لوریانې دوی یو کوشش کړی دی یو ماشین جوړ کړی دی اکسیجن یو ماشین جوړ په هرات کې دوی یو ماشین جوړ کړی دی او دوی وایي چې دا وینټیلیټر دی دلته په کابل کې سخنګوی صاحب اعلان کوي چې نه موږ دا ردوو دا صحیح نه دی دا سم نه دی آیا تاسو دا لیدلی آیا کوم ستاسو انجینیر دا کتلی دی باید خو اعلان کړی وي د دوی تشویق دپاره دوی خو یو هڅه کړی دی باید د دوی تشویق دپاره دوی دا به اعلان کړی وی چې بلې دا ډېر ښه کار دی موږ دا ګورو انجینران لیږو که چیرې دا سم شی و نو موږ فابریکو ته وایي چې دغه شی جوړ کړي دوی فورا یو دم اعلان وکړ چې موږ دا ردوو د دې ردول معنا څه دی او بل خوا په طلوع کې اعلان کېږي چې یو وینټیلیټر د $1,500 نه تر $40,000 پورې قیمت لري حالانکه همدا اوس که تاسو غواړئ یو کمپنی دی موږ ته بروشر لیږلی دی 2 نه تر $3,000 پورې وینټیلیټر قیمت لري او څومره چې تاسو غواړئ په یو هفته کې هغه کمپنی لیږي نو $2,000 او $3,000 وګورئ او په طلوع کې اعلان راځي چې د دې وینټیلیټر یا د کانفرانس مطبوعاتي کې راځي چې $10,000 نه تر $40,000 پورې قیمت دی بل خبره دا دی موږ ته آیا ضرورت دی چې 15 میلیونه افغاني په یو سندره باندې ورکو آیا دا د چا سره مشوره شوی دی آیا فرهاد دریا باندې دا وګړی دا قوم دومره حق نه لري چې یو سندره د قوم دپاره وکړي
انګریزانو دپاره امریکایانو دپاره هغه دپاره سندرې وایي صرف د خپل ملک دپاره. یعنې په دې مبارزه کې باید ټول شامل وي او دا داسې یو پدیده او داسې یو ښکارنده ده چې دقیقا پوښتنه همدغه کومه ډاکټر صاحب غواړم دا له تاسې نه وپوښتم کرونا ویروس دولتي مسؤلیت یوازې نه دی، یوازې فردي مسؤلیت نه دی، یوازې شخصي مسؤلیت نه دی، دا پدیده د ټول ولس د ټول بشریت د ټول انسانیت پر وړاندې ګواښ دی. بالکل. او په دې مبارزه کې باید مشترکاً عزم و اراده او یو واحد هغه ولري سړی. تاسې په خصوصي سکتور کې فعاله ونډه لرئ. تاسې په دې برخه کې تر اوسه خپل مسؤلیت تر کومه بریده ادا کړی دی؟ تاسې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي ډاکټر صاحب؟ دا ستاسو خبره بالکل منم چې د کرونا سره په مبارزه کې صرف د دولت او صرف د وزارت صحت عامه وظیفه نه دی، د دې افغانستان فرد وظیفه لري، خصوصا کوم کسان چې اهل طب دی او ډاکټران دی. ما مخکې هم ویل چې حکومت مونږ ته بالکل په دې کار کې نه مونږ سره مشوره کړی دی، نه مونږ ونډه ورکړې دی او نه مونږ ته ویلی دی چې داسې وکړي او داسې ونه کړي. خو مونږ څه کړی دی؟ درسته ده دولت چې تاسې ته مثلا ونډه نه ده درکړې، دولت چې مثلا تاسې ته بلنه نه ده درکړې، دا ویروس د بشریت پر ضد یو ویروس دی، یو وژونکی ویروس دی. په دې برخه کې تاسې مسؤلیت لرئ. خصوصي سکتور که چیرې وایي چې مثلا موږ ته چا بلنه نه ده راکړې، ولې نه؟ دا مسؤلیت ټولو ته کیږي، ټول باید په دې برخه کې هلې ځلې وکړي. تاسې ګورئ نړۍ د اوس د نړۍ طبابت بیخي جام پاتې دی په مقابل کې. ستاسو سوال تاسې تر اوسه بلنې ته په تمه وایي؟ نه مونږ د اول ورځ نه څه امکانات چې اوس مونږ سره دی، تحقیقاتي نظریات، پیشنهادونه په فیسبوکونه کې، په رسانو کې، په هر ځای کې مونږ ځو او ډیر زیات طرح پلانونه هر ورځ وګورئ. خاص او زه په خپله ما د اول ورځ نه تر اوسه پورې زما دغه مجازي صفحو ته چې وګورئ ما څومره معلوماتونه، حالانکه آخر کې ما خپل آخري معلومات چې دی یو اطلاعیه دی هغه کسانو دپاره چې په کرونا وایرس کې اخته شوی دی. ما یو غټ اعلان کړی ډاکټر صاحب د یو مدني فعال په صفت د یو مدني فعال په صفت په اجتماعي صفحو کې ستاسې دا کړنه زه منم، سمه ده، اما دا چې تاسې د خپل روغتون د ادرس نه تر اوسه تاسې څه کړي؟ زموږ خپل ادرس کې هر یو مریض چې مونږ ته راغلی دی هغوی تر اوسه چا مراجعه کړې تاسې؟ نه، د کرونا په خاطر خاص طور مراجعه کړی نه دی، اما نور مریضان هر یو چې راغلی دی هغه ته مونږ معلومات ورکړی دی، د ضد عفوني طریقې مونږ ورته ښیلی دی او څنګه تاسو خپل کور وساتئ، خپل کورني وساتئ، خپل اسټاف ته ما ویلی دی یو خبره چې که ستاسو کوم عزیز زوی، پلار، ورور ایران نه راغلی دی نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه قرنطین وکړي یا کوم معلوماتي خبرې چې ضرورت دی مونږ خپل ټول مریضانو ته وایو. او بل دا دی چې په خپل شفاخانو کې تاسو اکثرا خصوصي شفاخانو وګورئ چې دوی بهر د لاس مینځلو دپاره سنسټایزر ایښودلی دی، ماسکونه، یعنې هغه طریقې چې باید دوی څنګه هغه وکړي مونږ دومره کولی شو. او که نور هم مونږ نه غواړي دولت مونږ بالکل تیار یو. بغیر د دې نه ډېر تجار، ډېر شفاخانې حاضر دی چې د دوی شفاخانې دولت ته ورکړو او دوی د کرونا روغتون دپاره هغه د قرنطین په حساب باندې استفاده وکړي. ډاکټر صاحب تاسې غوښتنه مشخصا د دولت نه په دې برخه کې څه ده؟ تاسې د څه انتظار د دولت نه لرئ؟ تاسې خپل چمتووالی ورته وښوده چې موږ مثلا آماده یاستو. د دولت نه ستاسې غوښتنې په دې برخه کې څه دي؟ د څه شي انتظار لرئ چې باید څه تاسې سره وشي څو تاسې هم د عملي ډګر ته ور ودانګئ؟ یعنې دا اوس هم څه نه دي تللي، دا اوس هم سره وخت دی؟ همدا اوس هم سره وخت دی. په ځای په دې کې چې موږ نوې روغتونونه جوړ کړو، تاسو اعلان وکړئ صرف شفاخانه شخصي ته نه، ټول قوم ته، وګړو ته چې څوک ځای لري آیا ورکوي د قرنطین دپاره خپل ځای؟ بیا وګورئ چې څومره کسان دی حاضر دی چې خپل ګوره د عروسی د وادونه تالارونه دی، جمنازمونه دی، شفاخانې دی، سرایونه دی، ډېر ځایونه دی، ټول قوم تیار دی. تورخم کې تاسو وګورئ چې دوی سره میاشت دوی ته خیمې ورکړ، هغه بالغ توشک هغه شیان ټول د ننګرهار خلک هغه پوره کړ. والي صاحب وایي چې یو پیسې مونږ په بالغ توشک هغه باندې ولس په هرات کې یو تجار د خپل تعمیر ورکړ. دلته کابل کې هم الحمدلله تجاران دی، الحمدلله زموږ په افغانستان باید نه تنها سکتور خصوصي، باید د ټول افغانستان ملت قوم دوی په اعتماد کې واخلي او دوی باندې غږ وکړي چې ورونه دا ستاسو د اوس ګورئ یو
کرونا وایرس چې زما په منطقه کې وي آیا زما لور زما زوی زما ښځه دی نه بچ کیدی شي دا زموږ د ټول مسله دی خو په دې کې باید دوی باید په اعتماد کې ول خو یو مشکل دا دی یو نیوکه زما دا دی چې متاسفانه د شرم خبر دی چې موږ نه سم مسلمان یو او نه سم افغان یو کله چې دا مصیبت په افغانستان کې راغله زموږ تجار احتکار شروع کړ زموږ دواخانې والے دواخانه د کوم مواد چې ضرورت دی دغه قیمت جګ کړه هوایي جهازونه ټکټونه زیات کړه یو ماسک چې په لاس یو ماسک چې په لاس په 50 افغاني 100 افغاني باندې وشو ټکټ تیاره او چا یو بوجي وړه ته خوراکي ارتزاق که تاسو وګورئ یو بوجي وړه خبره تاسو وانه خلک د 9,000 افغانۍ پورې او اوس وایي چې انټرنیټ هم دوی 50% زیات کړی دی او داسې کړی دی آیا مونږ سم مسلمان یو سم پښتون یو پښتون خو هغه وخت چې ګوري چې قوم په مصیبت کې دی د خپل د جیب نه پیسې ورکوي نو دا یو غږ کوم خپل ټول قوم ته خپل ټول افغانانو ته چې د خدای په خاطر راشه یو موټی شو دا زموږ د ډاکټر صاحب غواړم دلته په مجموع کې دغه وپوښتم چې دغه ستونزې او دغه مشکلات او د روان وضعیت ته په کتو سره د دولت ستاسې په خبره د دولت تر ډیره برخه ناغېړیو ته په کتو سره څه فکر کوئ که دغه وضعیت دغه شان روان وي دغه اوس هم ابتدایي مرحله ده که دا وضعیت دغه شان روان وي څه فکر کوئ آیا د انساني ناورین نړیواله سناریو په افغانستان کې هم تکرارېدونکې ده څنګه چې مونږ دنیا ګورو کوم امکانات چې ایټالیا امریکا سویس یا جرمني یا نور ملکونه لرو مونږ دغه 1% هم نه لرو او خدای ناخواسته څنګه چې د والي د هرات پخواني والي صاحب ویل داسې ورځ به راشي چې مونږ ته وخت نه وي چې دا مړی مونږ جمع کړو عامه روغتیا وزارت په خپله وایي خپله وزیر خو که داسې 1400 میلیونو پورې پیشبیني کړې وه چې زموږ کسان اوس دا پیشبیني کړی دی اوس د دې کار دپاره یوازې وزارت اول خو موږ دا ویل چې دا یوازې د دولت او د وزارت صحت عامه کار نه دی باید ټول قوم پکې شامل شي ټول ولس باید شامل شي هر وګړی باید په برخه شمول وي اوس داسې خبره ده باید یو کمیسیون جوړ شي د وزارت صحت عامه لخوا نه په دې کې باید وزارت صحت عامه وي دولتي کسان وي سکتور خصوصي پکې وي یو داسې کمیسیون چې دې کې تقریبا یو 60 یا 50 کسان وي صاحب نظران وي او د دې ټول مسله په باره کې هر یو مسله په باره کې دوی همیشه چې مخکې ته ویلي ډاکټر صاحب چې دغه کارونه دغه احتمالي تدابیر او د احتیاطي تدابیر باید له وړاندې نیول شوی بله اما اوس چې داسې یو مرحلې ته موږ رسېدلي وي چې ورځ تر بلې تلفات ډېرېږي ورځ تر بلې شمېرې ډېرېږي یو باریکۍ ته که نن تاسې متوجه وې د 12 بجو په شاوخوا کې د حکومتي ګډ کانفرانس درلوده امیر روغتیا وزارت هم دکې یوه خبره معین صاحب وکړله چې دغه ارقام چې موږ اعلانوو خپروي اوس دا شمېرې رسمي دي اما تر ده وړاندې ډېر زیاتې دي هغه کسان چې مثلا دا هغه کسان دي چې یوازې موږ ته لابراتوارونو ته راغلي مراجعه کړې نو څه فکر کوئ په کابل کې به څومره کسان پرې اخته وي په ولایاتو کې به څومره کسان پرې اخته وي چې دغه ګواښ تر ډېره کابل او هرات ته متوجه ده نو اوس لکه څنګه چې دا وړاندیز تاسې وکړه څه فکر کوئ غواړم له تاسې نه وپوښتم اوس د ده وخت دی چې موږ دومره وخت ولرو چې یو کمیسیون جوړ کړو هغه کسانو غړي باید تعین شي او د رهبرۍ هیئت باید تعین شي او تر هغه وروسته بیا دا کمیسیون په کار پیلو کړي دا نه دې دپاره رهبري هیئت ضرورت نه لري وزارت صحت عامه رهبري هیئت دی وزارت صحت عامه تر اوسه پورې ښه کار کړی دی څه د خپل د وس په مطابق ښه کار کړی یا غلط یا صحیح خو کوشش کړی دی خو په دې کمیسیون کې چې نور کسان هم راشي دې کې دوه ګټه دی یو دا ده چې د دې نظریاتو نه استفاده کیږي دوم دا دی چې ټول نوي کې بیا په وزارت صحت عامه باندې هم ناراضي او زما مهمه وړاندیز دا دی چې مونږ باید په دې ټیسټ کولو کې ډیر زیات فشار واچوو که مونږ پوه شو چې مثبت څومره دی منفي څومره دی هغه مثبت کسان یو ښه خبره دا ده د دې وایرس په باره کې چې کوم کس مثبت دی په هغه کې تقریبا 98 کسان هیڅ مشکلات نه لري جوړیږي او صرف وافیات چې دی په دې کې 2-3% دی خو که دغه کس پوه شي چې زه مثبت یم خدای ناخواسته تاسو پوه شوئ چې تاسو مثبت یې آیا اسټډیو ته راځئ آیا بازار ته ځئ خو ځان تاسو په خپل همدا چې تاسو ته ډاکټر صاحب غواړم دغه وپوښتم بښنه غواړم ګورئ دغه ویروس کله چې د چین له ووهان څخه راپورته شو تاسو متخصصین یاستئ تاسو خو بهتره پوهیږئ دغه معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو دغه ویروس چې کله د چین له ووهان څخه راپورته شو په چین کې وګورئ د کم عمر کسان د تلفات ورکړل تر ډیره پاخه سن عمر کسان
ایران ته چې کله راغله هلته یې تقریبا تر ډېره ځوانان تلف کړل اروپا او امریکا قارې ته چې کله لاړل حتی ماشومان تلف شول تاسې په جریان کې هستئ حتی ځانوران ګورئ اوس پوښتنه دغه شی ده چې دغه ویروس اصلا پیژندل شوی تر اوسه نه دی دغه ویروس اصلا د ویروس په مقابل کې تر اوسه کوم دوا کوم واکسین هیڅ څه شی تر اوسه نه دی هغه شوی یعنی د نړۍ طبابت په برخه کې ورته جام پاتې دی نو څنګه به وکړی شي چې اوس په داسې کم امکاناتو باندې مثلا د په مقابل کې قوي مبارزه وشي او مثلا سړی ځان پرې دې دپاره زما وړاندیز دا دی چې ټوله نه مخکې مونږ کوشش په دې باندې وکړو چې دا د ټسټ دپاره کټونه ډېر زیات وغواړو او که دولت دومره امکانات نه لري سکتور خصوصي ته اجازت ورکړي چې په تمام شوې بیه باندې اوس تاسو افغان جاپان ته نه ځئ ټسټ دپاره ځکه یا وخت نه لري یا د شرم د لحاظ نه یا هغه د لحاظه چې ډېر هلته په لاین کې ودرېږي سهار نه تر ماښامه پورې ستا نوبت رسیږي که نه رسیږي اوس هم کمپنیانې شته په دنیا کې چې دوی کټونه ورکوي په $7 تر $9 پورې که چیرې مونږ پوه شو چې دا مثبت دی دا منفي دی هم هغه کس ته چې تاسو وایي چې مثبت دی هغه خپل کورني دپاره خپل همکارانو دپاره هغه دپاره څو مشخص ځایونه دي چې اوس فعلا دغه ټسټونه کېږي که ستاسې خبره خصوصي سکتور په مجموع کې داخل شي په دې موضوع کې او یو بیلګه تاسو ته وایم د اماراتو لخوا هغه 50,000 کټونه چې له افغانستان سره کومک شو څه شول هغه دوی 50,000 نه دوی وایي چې د 2000 کټونه د امارات لخوا نه کومک شوی اوس تقریبا 50,000 کټونو خبر خو به تاسو اورېدلی وي که نه ماته پته نشته وایي چې یعنی هغه مرستې چې مثلا د خصوصي سکتور ته هم ورکړل شي روغتونونه په دې کې مثلا ځانګړي شي او دغه بیروبار او دغه هغه چې مثلا یو وادرس ته روان دی یا 2-3 ځایونو ته چې مثلا نورو ځایو کې نه ټسټېږي دغه که مثلا خواره شي او په هر ځای کې هر څوک لاسرسی ولري چې لاړ شي مثلا ټسټ وکړي او دغه موضوع هغه شي دا به څه فکر کوئ د کاهش په برخه کې نه ستاسو په خبره باندې نن سبا بیا وزارت صحت عامه سره تقریبا 18,000 کټونه دی باید په دې 1.5-2 میاشتې کم دي ډېر زیات دی باید تر اوسه پورې دوی تر پرونه پورې دوی ویل چې موږ 2,100 ټسټونه کړی دی خو تر اوسه خو ټسټونه دي چې شوي تکمیل شوي تر اوسه پورې مثلا دوی خو د په 18,000 ټسټونه کټونه لري تاسو 18,000 باندې څومره څو کسان ډاکټر صاحب یو کس کېږي نو پس دا خو ډېر باید ډېر زیات شي زه دا وایم که چیرې دا مثبت تثبیت شي هغه مثبت کس په خپله ځان قرنطین کوي په خارجي ملکونو کې په اوهان کې خلک په خپل کورونو کې ځان قرنطین وکړ ځکه چې دوی پوه شو چې زه مثبت یم دې نه زما ښځه مبتلا کېږي لور مې مبتلا کېږي رسمي امار چې مثلا اوس 423 کسان اعلان شوی دی مثبت پیښې دي د دې اوسط ته که مثلا وکتل شي او داسې یو مجموع کې موږ او تاسو یو ارزونه ترېنه وکړو چې مثلا د دې د مړینې ارقام چې مثلا 8 یا 9 کسه دي فعلا وژل شوي څو فیصده راځي د مړینې کچه ډېره ټیټه راځي فکر کوم خو ابتدایي مرحله یې دغه شی ده غواړم پوښتنه وکړم لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه په نړیواله کچه هم دا تجربه شوې ایټالیا کې وګورئ کله چې دغه ویروس ولاړ خپور شه په ډېر سخت چټکۍ سره خپور شو 1.0 د مړینې اوسط 1.1% اما اوس که چیرې په دې وروستیو کې وګورئ چې په یوه ورځ کې دوی 900 کسان هم تلفات وکړل تقریبا 8 تر 12% پورې شوی 14% پورې د دې تلفات هغه شول یعنی پر دې ویروس اصلا اعتماد نشته یو ور په عادي اصطلاح کې درته وایم ریبل شروع کوي سړی ریبي یو خوا نه په دې ویروس باندې اعتماد نشته بل خوا چې که چیرې مونږ مخکې د هغه نه چې وایرس ډیر زیات پرمختګ وکړي د انسان په وجود کې چې تشخیص وکړو په دې اتکا باید ونه شي چې مثلا د دې د مړینې کچه کم ضعیفه ده نه خو بیا هم 14% هم چې دی خو نور کسان خو بچ کولی شو خو که تشخیص وشي اوس په جرمني کې دوی په ورځ کې 15,000 کسان ټسټ کوي په ورځ 15,000 کسان او په جرمني کې شروع نه دوی تقریبا 1.4 دی په افغانستان کې به 80 کسان ټسټ وشي په ورځ نه باید کم از کم چې پرتله کو کم از کم 80,000 د 80 په مقابل کې خو ډیر کم دی یعنی 80 کسان کې تاسو به معلومات لرئ اول خو دا د دې وایرس دپاره واکسین نشته بل دوا نشته یو شی شته چې مونږ مثبت او غیر مثبت تشخیص وکړو او هغه مثبت چې یو ځل دې ته تاسو یو پاڼه ورکړه چې ته مثبت یې
داسې یو افغان هم نشته چې هغه ځان قرانتین ونه کړي. اوس تاسو دفتر ته راغلی کار کوئ، زه راغلم انټرویو ته ورکوم، که چیرې زما مثبت وي زه انټرویو ته راځم، او که زه خاموش مثبت یم او زما ټیسټ شوی نه دی خو زه ګرځم خبر نه یم خبر نه یم. اولا که چې دا ویروس داسې هغه هم لري چې ګواکې د 14 نه تر 14 ورځو پورې اصلا په ځان نه پوهېږي او د دې د سرایت چانس ډېر چټک دی او ډېر سری دی. دا ریکارډ مات کړی دی د ډور ساري امراضو. مخکې مونږ ویل چې تور زیړی ډېر زیات سری دی انتقال یې. ډاکټر صاحب غواړم وپوښتم لیدونکي هم غواړم چې پرې باندې پوه شي. یوه پوښتنه غواړم په دې برخه کې وکړم، تاسې په طبابت کې د طبابت په کتابونو کې د طبابت په لیکل شوو قوانینو کې تر اوسه داسې یو چې شاید د ثبت په نوم لرئ چې مثلا تر د ویروس داسې یو خطرناک شی و چې مثلا داسې یو انساني ناورین رامنځته کړي او تر دې کچې او تر دې اندازې خطرناک ثابت شوی؟ تقریبا هر سل کال دا ویروس تر اوسه پورې داسې یو ویروس په دنیا کې هغه طاعون راغلی و، هغه راغلی و، ډېر امراض راغلی و، جزام راغلی و، خو د هغوی هم واکسین پیدا شو هم مخنیوي پیدا شو او دومره زر چې دا ټول دنیا یو زر په 2 میاشتې کې دا ټول دنیا ونیسي دا تر اوسه پورې ثبت شوی نه دی. او کوم وسایل چې نن په طبابت کې مونږ او ستاسو په لاس کې دی یا دنیا په لاس کې دی مخکې نه و. اوس دومره وسایلو شتون سره اوس دنیا حیران پاتې دی، جام پاتې دی. ساینس څومره پرمختګ کړی، انسان سپوږمۍ ته وخته، طبابت نه په طبابت کې دومره پرمختګ کړی دی. اما پوښتنه دا رامنځته کېږي چې نړۍ ولې د دې کوویډ 19 ویروس په مقابل کې عاجزه پاتې ده، طبابت ولې عاجز پاتې دی؟ یو شی غواړم وپوښتم ډاکټر صاحب، چین کې چې دغه مرض پیدا شو نوی او نړۍ ترې ونیوله ډېر سخت په چټکۍ سره روان و، تلفات هم ډېر زیات ورکړل او چین هم دغسې لکه څنګه چې اوس نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده په مجموع کې قرنطین و، دغسې یو حالت و، اقتصادي ضربه هم ډېره زیاته ولیدله. چین څنګه وکړل شول چې دغه حالت مهار کړي؟ ډېر ساده خبره ده. ما مخکې هم ویل چې موږ د نور ملکونو تجربو نه پند نه اخلو. کله چین څنګه څه وکړل؟ چین اول دا وکړ د اوهان ښار یو دم قرنطین کړه، نه دوی پرېښوده لکه هغه څه شی چې باید د اوس هرات وشي یا مخکې مثلا هرات باید شوی وای. ګوره حدیث شریف دی، واضح په حدیث کتابونو کې لیکل شوی دی او صحیح دی چې کله په کوم ښار کې طاعون وي نه تاسو د هغه ښار نه بهر لاړ شئ او نه د هغه ښار دننه لاړ شئ، یعنې تګ راتګ اصلا بند ورسره. که چیرې موږ هغه وخت یو هرات قرنطین کړی و، نن به داسې وضعیت سره مخ چین ووهان قرنطین کړه. یو دوم څه وکړ، دا مثبت او غیر مثبت تثبیت وشو. مثبت کسانو دپاره د 10 زریزو بسترو شفاخانې جوړ کړ، نور شفاخانې جوړ کړ، هوټلونه په شفاخانو کې تبدیل شو. دغه مثبت کسان بیا دوباره په دننه ښار کې قرنطین وکړ او نور کسانو ته څه وویل، لاسونه ومینځئ، نظافت خیال وساتئ، خپل دغه ټول راهنمودونه چې اوس ټول کسان روغبل به نه کوي، لاس به نه ورکوي، دغه خبرې دوی صرف په دې بنیاد باندې او دغه کار باندې کلک دوی عمل وکړ. اوس موږ ګوره کابل ښار ګورو تقریبا نیمه بیروبارک شته په ډېر ځایونو کې، خلکو نه غیړي ډېره زیاته ده، خلک هم په دې برخه کې ډېر. اوس هندوستان یو دیموکراتیک ملک دی، تاسو په فیسبوکونه ګورئ چې دغه پولیس ډنډه نیولې دی او دومره وهال کوي، له زور تشدد نه کار اخلي. او ګوره نه په پارلمان د هندوستان کې څوک شکایت وکړ د دولت نه، نه حقوق بشر شکایت وکړ، هیڅ څوک شکایت ونه کړ. اوس ستا زوی چې هلته مخامخ ځي، حکومت په وار سره ګواښ کړی دی چې موږ مه مجبوره کوئ چې موږ له خشونت نه. دوی خشونت کوي واقعا، دومره دوی په هغه ډنډه باندې دوی فیسبوکونه کې دنیا مجازي کې ټول عکسونه یعنې که چېرې د ولس کنټرول نه شي تاسو څه فکر کوئ وروستۍ لاره هماغه وروستۍ نه اولنۍ لار باید کوم ورځ چې دا بندیز ولګېده دوی به اعلان کړی وی چې موږ څوک چې بغیر دغه ضروري هغه کسانو چې اسناد ولري که نه موږ داسې وهل کوو. د چین له ووهان څخه کرونا ویروس ایران ته انتقال شو، د ایران قم ته راغی، د ایران قم د چین ووهان وګرځېد. دقیقا دغه موضوع د ایران له سرحد څخه چې موږ او تاسې هرات ولایت سرحد لري، دا موضوع له هغه ځایه را انتقال شو هرات ته.
د هرات د سرحد په تړلو کې یا مثلا د هرات ولایت د قرنطین په برخه کې ناغېړۍ وشوې یا مثلا په ابتدا کې جدي اقدامات ونه شول لکه څنګه چې تاسې ورته ویلې. یوه بله ډېره جدي موضوع چې اوس موږ ورسره ګواښ کیو تقریبا نږدې 4,000 پیښې په پاکستان ګاونډي هیواد پاکستان کې مثبت ثبت شوي. تاسې جریان کې هستئ. له شپېتو تقریبا 50 کسان یې مړه کړي دي. یوازې نن 2,000 کډوال له تورخم څخه له چک سکانینګ او معاینې پرته راوښتي دي او دوی هم یو په همدې دستجمع او هغه توګه باندې راغلي د ننګرهار ولایت ته. څه فکر کوئ په داسې 2,000 کسانو کې خدای ناخواسته حد اقل که چیرې درېیمه برخه د دوی پر کرونا اخته وي دا له ننګرهار ولایت څخه به هرات ولایت جوړ نه شي؟ دغه تصویر چې تاسو وویل ما ته په دې باندې شک راځي چې آیا ننګرهار د افغانستان یو ولایت دی؟ آیا رئیس جمهور یا وزارت صحت عامه په دې برخه کې کوم مسئولیت لري؟ نه، توجه نه، مسئولیت. د ننګرهار والی صاحب په خپل امکاناتو سره خیمې او یو طریقه جوړ کړه او د ولس په همکارۍ. خو آیا دولت هم باید پیشبینی کړی وي؟ مونږ فوج لرو، عسکر لرو، باید دغه پیشبینی دپاره باید کار کړی وي. بالکل دا منم چې دغه کسانو کې ډیر داسې یو مشکلات شته. تاسو وویل چې قوم د ایران ووهان جوړ شو. ولې؟ آیا خبرې ولې؟ ایرانیان یو غلطي وکړ. کله چې کرونا وایرس په قوم کې شروع شو دوی د خلکو نه پټ کړه، دوی پټ وساتل. هغه وخت دوی اعلان وکړ چې د دوی د لاس نه هغه کنټرول وتلی و. خو په هرات کې مونږ پوه وو خو مونږ ونه کړ. همدا دا دی چې په جلال آباد کې مثلا جلال آباد نه مخکې هلته د سوی د یو شهرک جوړ شوی دی د غازی امان الله خان ښارګوټې. دغه ټول کسان هلته ځای په ځای کې پرېږدي، هغه مشکوک او غیر مشکوک. زه خو دا وایم ترڅنګ په سلهاو جریبه ځمکه ده دغسې دلته زه خو دا وایم چې همالته اوس ګوره د دې ټسټ دومره سخت مشکل نه دی. PCR ماشین غواړي او کټ غواړي. پیسې اوس 100 میلیونه ډالر یا 140 میلیونه ډالر نور کومک شوی دی. اعلان دی نه کېده چې تاسو په تازګۍ سره واورېدل چې ولسمشر 25 میلیونه ډالر عامه روغتیا وزارت ته ځانګړي کړي چې 15 میلیونه یې ورکړي او 10 میلیونه ډالر چې وزارت مالیې کې هغه هم ورکړي. دا بسنه نه کوي، دا خو ډېره غټه بودیجه نه. اوس 140 میلیونه ډالر نور بانک جهاني او نور ملکونه کومک کړی دی. نو هغه نه داسې وکړي چې همغه کسان چې اوس راغلی دی یعنی د دې وضعیت د مهار لپاره 25 میلیونه کافي نه دي که چیرې نه پیسې خو کافي نه دی، ډېر پیسې پکار دی. اوس ګوره امریکا خو بیا هغه اقدامات چې بیا اوس ابتدایي شوي ول او مصرف شوي وي که چیرې سم طریقه باندې موږ مصرف کو کیږي ډېر زیات پیسې دی. اوس ګوره موږ سره تاسو ویل چې 15,000 کټونه دی او تر اوسه پورې 3,000 ټسټونه موږ کړی نه دی. باید ټسټ خو کړی وی، 1,000 کسانو ته خو ټسټ کړی وی. که چیرې مثلا دولت کې دا ظرفیت موجود نه وي، مثلا باید دا ظرفیت جوړ کړو. که چیرې مثلا دولتي روغتونونو کې دا ظرفیت موجود نه وي او رسیدګي ورته نه کېږي، خو باید خصوصي سکتور په دې برخه باید همکاري واخلي. له دې برخې نه باید استفاده بسم الله وکړي، ورته وایي چې وروره تا ته ګټه نه ورکوم، فایده نه ورکوم، ته په وړیا دا ټسټ وکړه. هسه هم زموږ مریضان نن سبا ډېر نه راځي ځکه موږ حاضر یو چې دغه همکاري وکړو. بالکل. ډاکټر صاحب کوویډ 19 ویروس وخت مو ډېر کم هم دی، غواړم لنډ جواب ستاسې ولرم. کوویډ 19 له حیوان څخه انسان ته، له انسان څخه حیوان ته او همداراز له انسان څخه انسان ته، یعنې دا داسې یو شی دی چې اصلا سرحد نه لري، کس نه پېژني، دین نه پېژني، مذهب نه پېژني، نژاد نه پېژني، رئیس جمهور یا یو کارګر نه پېژني. ډېر خطرناکه. د ده په برخه کې هغه کسان چې مثلا ناغېړي کوي، یو لږ څه بې توجه دي، یو لږ څه بې تفاوته دي، یو خو د فقر مسله ده، د بېوزلۍ مسله ده چې هغه هم ډېر یو جدي ګواښ دی واقعا. که چیرې مثلا ټول افغانستان یا ټول کابل یا یو ولایت په مجموع کې قرنطین شي،
هغه کسان چې مثلا بېوزله دي، روزګار یې دی او ستونزې لري، دا مشکلات دا خو یوه ډېره جدي مهمه مسله ده. ولې په دې برخه کې مثلا نشو کولی چې هغه بېوزلي اوس واخلو موږ او تاسې له دې ویروس دپاره قرباني کوو چې نه دا خو دوه خطره شول چې موږ ورسره مواجه شو. څه فکر کوئ هغوی ته ستاسې توصیه څه ده، ستاسې لارښوونه څه ده؟ دغه وروستۍ خبرې غواړم بحث هم له تاسو سره راټول کړم. زما اولین توصیه هغو کسانو ته دی چې د دوی کرونا وایرس نتیجه مثبت دی. ورونو خویندې دا د شرم خبره نه ده، دا باید تاسو کله چې ستاسو مثبت اعلان وشو خپل فامیلي ته همکارانو ته ټولو ته ووایي دوی تا سره همکاري کوي. همکاري په څه کوي؟ یو ستاسو صحت دپاره او د دې خپرېدو مخنیوي دپاره. دوم خبره دا ده چې خلکو ته زما دا وینا دی چې د صحت عامه راهنمودونه چې په هر تلویزیون کې په هر شی کې راځي، رادیوګانو کې راځي، په هغه باندې جدي عمل وکړي، د قرنطین جدي ونیسي. د لوږې تږې نه موږ نه مړ کیږو. الحمدلله تجاران شته. اوس نن سبا ما اورېده چې ویروس په ډېر یو لنډ مهال کې سره وژني. بالکل. نو باید موږ دغه راهنمودونه باندې عمل وکړو. د داخله امراض متخصص ډاکټر محمد هاشم وهاج له تاسې نه مننه کوم کور ودان چې سټډیو ته راغلی، او درنو لیدونکو له تاسې هم نړۍ مننه کوم چې په دې بحث کې مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.